نو چینی سي پیدا کولی خو په چی شي باندې د اختلاف په چوکۍ خو نه سو څومره د پیسې قدرت جای جلال نور چی شي پکار دي بیروی سیاسي غړی سوې ډګر جنرال سوې مرکزي کمیټې غړی سوې وزیر دفاع سوې په قرارګاه نظامي کې زما د معاون پایس کار کوي نور چی شي غواړي ځای درته خوشي کوم دا وایي چې زه پې نه کښېنم نو بیا د بمبارۍ ته څه ضرورت دی بمبارۍ د دې خاطر نه وي چې دی خپل خوش خدمتي هلته ثابته کړي چې لاړ شي چې ووایي چې ورکه صرف ما ارګ نه د افغانستان د ښار مې داسې ته خراب کړلو دغه د ته راغلم صاحب سفارت د هند یې بمبار کړی زه ورته پوښتنه کوه د چیش دپاره ځکه چې هلته په کشمیر کې د هند او د پاکستان تر منځ باندې اختلاف دی او دی دا ځپي چې هلته ووایي چې د هند سفارت مې صاحب درته وځپلو داسې ښه مسلمان راغلی یم چې هندو مې درته وځپلو هغه پرېږده صاحب خیربخش مري نومیږي بلوچ دی تاسې پېژنئ دلته په افغانستان کې پاکستان ورته ویلي اوس راته ثابته کېږي پاکستان راته ویلي دي چې د کور بمبار کړه صاحب د هغه کور مخې ته د خان عبدالغفار خان کور دی پکتیاوال صاحب لیدلی تاسو ټولو شاید لیدلی د هغه کور مخې ته فقط 3 متره فاصله لري خو خیر یا د هغه کور یا د ده کور خو په دې کور کې څوک نه خان عبدالغفار خان کور مو قلف ساتلی وي چې د غاروانه نه خرابه نه شي صاحب دا کور یې ویلی دی لاړ سئ وایي کور یې د دې څخه چې ووتی اصلا څوک نه پوهېږي چې دلته کوم کوټۍ موټۍ وه موجوده که نه چې هلته ووایي چې ورکه دا خیربخش مریم ماته ته داسې تر ضربې لاندې ونیو چې ستا ضد دی مقابل دی د پاکستان د ISI استخباراتي شبکې دا دستور منل چې د ما دښمنان چې په افغانستان کې دي دا ټول راته وځپه راځه ده په کامیابۍ باندې د اول نه اطمینان نه درلوده زه خو غلی پروت وم جرګې مې کولې ده د شپې امر وکړی چې کډه مې ایسه هغه ته بګرام ته کډه بګرام ته تللی چیش دپاره چې تښتم نو بله خبره خو نه ده که نو که یې ګټم خو کډه دې چیش دپاره بیا صاحب کار د عضویت د حزب چې دی لوی کړو دی مشر که دی د بیروی سیاسي غړی کړلو هغه حزب چې هر یو یې جوړ کړلو زه یو سړی وم مګر دې سرحد ته یې راورسوم هغه سره مې صاحب خدای پاماني وکړله کار ته ایسته اچولی دی خپله ډګر جنرالي چې تاسې په خپله وایاست کمربند دا یې ټول خوشي کړي دي آیا اپلو ته اچولی دی مګر دولتي نظامي اسرارو کتابچې او تشکیلات ځان سره وړي دي چې ISI ته یې ورکړي چې دغه وروره که واخله دا یې دومره قطاعت دي دا یې زقدا دي دا یې دا دي دا یې دا دي او اوس ورته یې چې زه حاضر یم د یو عادي قمندان پایس ګلبدینه ما ته وظیفه راکړه چې زه لاړ سم خوست کې خوست درته وګټم ځکه چې خوست خو زموږ نقصونه او خرابۍ او کمۍ او زیاتۍ ور معلومې دي که نه متاسفانه چې زه خوست درته وګټم د وطن خرڅول باندې چې دې سرحد ته سړی راورسېږي نو ته بیا هغه ته وایې چې دا د کور معامله ده دا د کور معامله ده دا جنرال صاحب ما ته راغی پاچا ګل په هغه کې و په زندان کې و ما ته ویل چې دا خلاص که ولې خلاص یې کړم وایي خلاص یې که دغسې و جنرال خلاص مې کړل بله ورځ نور راغلل دغه ګلاب زوی راغی ما ته وویل چې دی وزیر که صاحب حسن شرط ته مې ویل چې وزیر یې که صاحب وزیر سو اوس هلته صاحب ناست دی دا ته بیا بچی بولي ما ویل چې حزب دموکراتیک خلق افغانستان اپلو ته که د حزب دموکراتیک خلق افغانستان 25 کاله تېرېږي د پاکستان د جوړېدلو 42 کاله کېږي دغه نه مخکې دا پاکستانیان د افغانانو سره ضد وو د افغان په صفت ته څخه ځان ته اجازه ورکوي چې لاړ سي هلته او د پنجابیانو په پښو کې ولوېږي هېڅ د هغه نه مخکې دا ټول د اسلام ته پلو ته ور وړی زموږ پلرونو نیکونو دوی په سوټیو مسلمان کړي دي زما تاریخ یې ورې ولونه احمدشاه بابا صاحب را شروع کړله نه کرته دې پلو ته ورغلی نه کرته دې پلو ته تللی دی او دوی هر دفعه تسخیر کړي دي دغه په پښو کې ولیدل
بیا زه داسې کار سرته ورسوم ته بیا ما خپل بچی بولې مردار شی واپله تولې د ختمې که خدای دې تني راته ژوندي وساتي خدای دې خوست راته ژوندی وساتي خدای دې ټول افغانستان راته ژوندی خدای دې تاسې ماته ژوندي خدای دې تاسې مونږ ته ژوندي وساتي چې ستاسو په لمنه کې او داسې دا وطن وساتي که پلو ته د تا سترګې خدای ناخواسته شرمولي دي چې تا بچی باید نه وي دې پلوې ستا سترګې دومره اوچتې کړي دي چې په تاریخ کې زه دې دغسې پې نازېږه تر پایه پورې